څلورم د سیرت په معلوماتو سره مسلمان د اسلامی صحیح ثقافت او معرفت ډېره حصه ځای کولای شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د اسلام د مبادئو د پوهېدلو لپاره که دین دی که عقیده که احکام دی که اخلاق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند یو روښانه مجسد تصویر دی. پنځم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت پوهېدل د یو اسلامي معلم او واعظ لپاره د تعلیم او تربیه په باره کې یو ژوندۍ نمونه او لارښوونه ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو فاضل معلم، صادق ناصح او مهربان مربی و. د دعوت په مختلفو مرحلو کې د تعلیم او تربیه ور او مناسبه طریقې استعمالولې. پر دې ټولو سربېره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې د انسانیت ټول اړخونه که اجتماعي دي که فردي داخل او شامل دي. یو انسان په هر حالت کې که یو مستقل فرد وي یا د ټولنې یو فعال عضو وي د پوره کامیابی لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و متابعت ته اړ او محتاج دي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند موږ ته د یو مستقیم یا پر لار برابر ځوان د سلوک او اخلاقو بې مثاله نمونې راښيي چې د خپل قوم او ملګرو سره څونه امین او څونه صادق وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو واعظ په صفت یو بې مثاله نمونه دی چې خلق یې د الله جل جلاله ولارې ته په حکمت او موعظه حسنه سره وربلل او خپل ټول طاقت یې د رسالت د رسولو په لار کې مصرفاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو دولت د رئیس او حاکم د لپاره ښه لارښوونکی دی چې په څونه هوښیاري او حکمت سره کارونه مخته بیول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو مثالي او حق پرسته میړه د لپاره لارښوونکی دی چې د خپل ښځې سره باید څنګه ژوند او گزاره وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو پلار د لپاره په عاطفه او مهرباني کې لارښوونکی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوجاتو او اولادو په حقوقو او واجباتو کې دقیق عدل کاوه. د هر چا حق د هغه د حال سره سم او پوره ورکاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو حربي قومندان او صادق امیر د لپاره لارښوونکی دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو جامع مسلمان د لپاره هغه چې په خپل ژوند کې صحیح تقسیم اوقات او په معاملو کې عدل ولري لارښوونکی دی چې څونه د خپل رب عبادت وکي او په عین وخت کې د خپل کورنۍ او ملګرو سره لطف او د ښه طبیعت خاوند وي. داسې نور ډیر مثالونه شته. که غواړې چې بختور او کامیاب ژوند ولرې نو خامخا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند ځان خبر کړه. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل بل څه نه دي بل دغه انساني اخلاق ښکارا کول چې دغه ټوله په هغه بې مثله نمونه او کامل بشر کې سره یو ځای شوی و او موږ یې خامخا و متابعت ته ضرورت لرو. که غواړې چې کامیاب او بختور ژوند ولرې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت کوه. اوس نو کېدلای شي چې دغه پاک تاریخ د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایښت څخه را شروع مګر ما دا بهتره ولیده چې تر دغه پاک میلاد د دمخه څخه را شروع شي د پاره د دې چې دا را معلومه شي چې دغه لارښوونکي نور تر راتګ دمخه د عربو ژوند او تاریخ څنګه او څه ډول و او بیا د وحی پر راتګ سره څنګه سو. هغه تغییر چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت په واسطه یوازې په جزیره العرب کې نه بلکې په ټول عالم کې راغلی دی لوی او مهم تغییر دی. خو انسان ته دا فرق تر هغو نسی معلومېدلی تر څو دغه پاک سیرت معلومات ورته ونسی او شروع هم ډیره سخته ده. نه پوهېږم چې د کم ځای څخه را شروع کم ځکه د مخه تر اسلام د عربو تاریخ ډیر اوږد او لوی تاریخ دی. خو ما بهتره ولیده چې د هغه ځای څخه شروع په وکم
کم چې الله عزوجل خپل معزز پیغمبر ابراهیم علیه السلام امر کړ چې خپل ښځه هاجر رضی الله عنها او د دې هغه کوچنی د تزوی اسماعیل علیه السلام بوزه او په مکه مکرمه کې پرېږده چې دغه مکه بیل اوبو او بیل زراعت یو خالی د برینه شله ده.